قال الله تعالى في مقام اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واذا قال الله تعالى في مدح نبيه صلى الله عليه واله وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درس voice. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم. محترم ومعزز قلبي سرور کائنات فخر الموجودات رحمت العالمین امتیانو د الله جل جلاله وعلا وله محدث بندگان د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مذهب پیروانو ورسلور طریقو مین کسانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم و معزز بزمی مقدس او معزز ورځ دا ورځ خاص د عبادت ورځ ده. د دې مقدس ورځې فضایل په حدیث مقدس کې بیان شوي د صحابه کرام په اقوالو کې بیان شوي، د اولیاءو په اقوالو کې بیان شوي. نو دا ورځ د عبادت ورځ ده. په دې ورځ کې به مسلمانان عبادت کوي. خصوصا دا ورځ د درود ویلو ورځ ده. په دې ورځ کې به په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې به درودونه وایي. خو متاسفانه چې ورځې تېرېږي، شپې تېرېږي، میاشتې تېرېږي، کلونه تېرېږي، ساعتونه تېرېږي، دقیقې تېرېږي، څو ورځو ته مو توجه نه کېږي. ښه ورځ او محبوبه ورځ او د عبادت ورځ او نور ورځې چې دي د څو توپیر مناسب سهار شي، ماښام شي، شنبه شي، یکشنبه شي، دوشنبه شي، چهارشنبه شي، جمعه شي، په دې فرق او توپیر باندې ونه کوي. محترم و معززو د دې جمعې د ورځې فضایل دومره ډېر دي. یو حایل چې سرور کائنات فخر الموجودات شفیع المذنبین صاحب التاج والمعراج رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم فرمایي: وایي که څوک د جمعې په شپه مړ شي یا د جمعې په ورځ مړ شي، د انسان که په جمعې په شپه او یا ورځ باندې قبر ته داخل شو، الله پاک د انسان سره حساب و کتاب په قبر کې هغه دوی ملایکې د قبر د عذاب څخه د انسان نجات پیدا کوي. نو دا داسې یو معزز ورځې دي، قدرمنې ورځې دي. نه زبان چاوي دا وختونه دا عمر ډېر معلوم دا ساعتونه تېرېږي، دا ډېر معلوم دي. انسان الله جل جلاله عبادت نن بحث چې دی او موضوع چې ده هغه د الله جل جلاله د ذکر او یاد چې ده د الله جل جلاله سره رابطه ده او هغه
الله پاک یاد او د الله ذکر او تسبیحات او د کلمې شریفې تلاوت چې موږ په عمر کې یا په ورځو کې یا په کال کې څومره وخت د الله ذکر ته ورکړی دی او څومره وخت مو الله جل جلاله په یاد دی او څومره وخت مو د خپل محبوب او د خپل الله او مرضی او د خپل خالق او د خپل رازق سره څومره مینه او محبت ده او څومره تعلقات ورسره شته او څومره د الله جل جلاله یاد مو په زړه کې دی او څومره رغبت ورسره لرو او څومره خبرې ورسره کوو او څومره تعلقات ورسره د الله راسي نن هم په دغه موضوع باندې خبرې سرور کائنات فخر الموجودات رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ایو حدیث مقدسه او متحره کی فرمایي ومثل الذي يذكر ربه وإذا هر انسان مثال داسې دی چې خپل الله یادوي خپل الله ذکر کوي خپل الله سره رابطه ده د دې انسان مثال داسې دی والذي لا يذكر هغه خپل الله نه یادوي خپل الله سره محبت نشته خپل الله سره یادونه او ربط نشته د الله سره اړیکه او تماس نشته هغه څنګه دی مثل الحي والميت مستاذ محبوب علیه السلام دعوام جان سردار رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم وای مثال د هغه انسان چې خپل الله جل جلاله یادوي خپل الله سره تماس دی خپل محبوب سره تماس دی ذکر او اذکار کوي نو یې همیشه په ذکر او په صلوات باندې پر ژبه باندې جاری وي د دې مثال او د هر انسان مثال الله جل جلاله نه یادوي ذکر الله نه کوي خپل الله سره اړیکه او تماس نشته زړه یې مړ دی د الله نوم د الله ذکر او اذکار پر ژبه او پر خولو باندې نشته دا مثال لکه د مړه او د خلاصه دا ده چې څوک د الله ذکر کوي څوک الله یادوي ژبه د الله په ذکر باندې لګوي هغه انسان په دنیا کې ژوندی دی او څوک انسان چې د الله ذکر نه کوي الله نه یادوي رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان مړ دی یعنی مړ دا معنا چې د الله جل جلاله یاد نشته ورسره د الله ذکر نه کوي خوراک په د پنځو انسانانو کوي کتاب په د پنځو انسانانو کوي خوب په د پنځو انسانانو کوي اما د ملائکو د الله بنیز باندې انسان مړ دی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول په دنیا کې ژوندی دی مګر دا انسان مړ دی ولې مړ دی ځکه د الله ذکر نو الله یاد نه وایي د الله سره تماس نه لري الله سره اړیکه نه لري نو دا انسان چې دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مړ دی او هغه انسان چې د الله سره تماس لري هغه انسان چې دی ژوند کوي الله پاک جل جلاله په خپل سپېڅلي کتاب کې بار بار باندې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله الله دا خطاب مومنان ته دي چې مومنان تاسو الله وايي ما یاد کړئ ما ذکر وکړئ ما یادونه وکړئ او الله پاک وايي ذکر نه کوي نو اسماعیل ذکر وکړئ آمنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا دې مطلب څه دی د هر عبادت اندازه څه ده د الله د ذکر اندازه نه ده هر عبادت ځان ته حد حدود لري
हमेशा जमा तरफ अड़िके की वजह ज़िक्रन कसीरा मज़गर में ज़्यादा की अल्लाह सर अड़िको उनसे ज़िक्र शुरू कर मासाम पर आज़ान पूरी तिलावत शुरू कर मासाम पर आज़ान पूरी सहार में ज़्यादा की ज़िक्र शुरू कर अल्लाह याद शुरू का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर तराती अल्लाह याद शुरू का फरमान बन रवाने अल्लाह याद हुआ है फूल किनारे से अल्लाह जिक्र होगा मस्जिद किनारे से अल्लाह जिक्र होगा मस्जिद किनारे से अल्लाह जिक्र होगा अल्लाह सर्रबतु निस्सल अल्लाह सर्रबतु तमासु निस्सल हर चाँद फारद की लगी सबब था दुनिया की भगवान ने जमुर मिला की दागा मारी तब बोल दी दागा खतर तब बोल दी या बतागा मुलाकात की लिया बतागा इंतजार के ने मसूल की बोल दी ये वाले वाली मुलाकात उसरवे की ने मसूल की बोल दी कमांडर वाली मुलाकात उसरवे की ने मसूल की बोल दी आलिम वाली मस्जिद मदरसे की बोल दी हर चाँद फारद यो सबब था ये वज़ाइद पैदा की कवारी अल्लाह पिला अल्लाह पर तमास होने और अल्लाह को करा मसाजिद अल्लाह सूरों ने दी और मस्जिद की अल्लाह पिला की और मस्जिद की अल्लाह पर तमास की दी और मस्जिद की अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू सरा अल्लाह याद और अल्लाह सर आड़ी कटी ये दंडी इंसान सुंदर बातें ले ज़िक्रान कसीरा ज़िक्रान कसीरा लव इसमें ज़िक्र दिया सही रज़ी रवानी ग्रूपी विजय हर वक्त भी अवगत करे मेरे अल्लाह है अल्लाह है माया अल्लाह फरमाई वअज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून अल्लाह वही जुमा मोमिन बंदगान जुमा मुखलिस बंदगान जुमा याद हो साथी अल्लाह वही ज़बरदस्त कामयाब कम कामयाबी का अल्लाह पर ज़िक्र याद किया अल्लाह जल्ल जलालहू फयाद की दा कामयाबी के इंसान ये इमाम शबली रहमहुल्लाह هذا حديث مقدس التشريحات في حضرة محمد صلى الله عليه وسلم فرمائے وإذا رأيتم أهل البلايا فاسألوا الله العافية عمر الإسلام صحابة کرام توائي ويحغى کسانات فبلاو گرفتار و فغمو کو مصیبتو گرفتار و آغوط دخلاصن دعا अब इंसानान के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबों को आए जल्दी अल्लाह बाज़ाबू अब मुसीबतों वाली गिरफ्तार का सुनी गला तो इंसानान के मुसीबतों दखलासिन को आगान डाला बहुत इमाम शबली रहमहुल्लाह संग फरमाई वायदा सूफी व अहल गफलत आन ज़िक्रिल्लाह तआला अहल बलाया सूफी इमाम शबली रहमहुल्लाह फरमाई व साना जिसे अल्लाह ज़िक्र में तबीरी आज़िम माज़ा की अल्लाह गिरफ्तार है तबीरी आज़िम मुसीबत की अल्लाह गिरफ्तार है अब साना जिसे अल्लाह ज़िक्र सदा इमाम शबली रहमहुल्लाह रसूलुल्लाह ने हदीस तशरीहात की रसूलुल्लाह फरमाई गमुन वाला के मौजूद है बेकार खल्क़ मासियत वाला खल्क़ अल्लाह से नाराज़ है वो खुद दोबार दुआ हुआ ये मन से जुड़े हुए हैं तो भी अगर सताना नहीं तो अल्लाह से जिक्र अल्लाह या लो तो मजबूर है शामिल सुभान अल्लाह तो रवाए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व रवाए कलिमा यदी व रवाए शिरक व रवाए मस्जिद
تزكية النفس والتصوف Imam Rabbani rahmatullahi alaihi بعد ذلك فرمایي وي هغه انسان چې ټول او مرشد نه لري هغه انسان په موږ په جاهلیت باندې مړ دی هغه انسان چې تزکیه د نفس نه لري راشي د تصوف په خاتمه خصوص الله ذکر نورونه مراجعه هغه د تعریف کې په ځای هغه د تعریف راځي دا الله جل جلاله نوم په دې کې یو د انسان جسد دی یو د انسان روح ده د انسان جسد چې دی محتاج څومره کوشش ورته کوو چې د خپل بدن په استراحت کې راغلی چې پر بدن باندې داسې چې ډاکټر صاحبانو ته طبیبانو ته ضروري کوم د بدن ګرمي اوسي کولر برابر و کوم یخ اوسي بخاري تودا ورته برابر و ټول د بدن د ساره په کوشش باندې روان دي چې استراحت د بدن راوړي بل د انسان دپاره روح ده او د روح تازه کېدل او د روح جوړېدل دا د الله په ذکر باندې د انسان خوشحالي روحاني خوشحالي د انسان هغه د الله په ذکر باندې د الله ذکر چې څوک او د الله یاد څوک وایي د خپل محبوب یاد څوک وایي د خپل معشوق یاد څوک وایي نو د هغه انسان زړه ژوندی وي د هغه انسان روح ژوندي وي د هغه انسان جزیات ژوندي وي د هغه انسان عقیده ژوندي وي نو راشي د خپل روحان د الله په ذکر باندې روښانه کړو ځکه د روح ډاکټر چې دی هغه ذکر دی د روح خوشحالي هغه د الله په یاد کې ده که څو د الله یاد په روح کې نه وي هغه روح مریضه ده هغه روح جوړېږي نه نو که څو چې د انسان په بدن کې مریضي وي اټکونه او زخمونه که څو چې ډاکټر ته ولاړ نه شي او ډاکټر یې آسمان ونه کړي دوایي ونه کړي سلیمان چالان ونه کړي چې شاهي ونه لري ډوډۍ ونه خوري هغه مریضي په بدن کې خراب روح هم ده د تصوف علما فرمایي وایي د روح تزکیه چې ده هغه په څه باندې کېږي هغه د الله په یاد الله قرآن کې څنګه فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب الله وایي زما بندګانو تاسو د زړو اطمینان تاسو د زړو قرار او تاسو د زړو سکونت او سکینت چې ده الله وایي دا په ذکر باندې ده الله وایي زما الله بذکر الله تطمئن القلوب د الله په یاد سره د انسان زړه ژوندی کېږي د زړه ارامښت او د زړه قراروالی چې دی دا په څه شي باندې دا د الله په ذکر دا په څه شي باندې کېږي علما فرمایي وایي ذکر الخروج من میدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف وشد الحب هغه وخت د انسان باندې د الله ډېر ډېر غلبه کړې وي او انسان د الله سره محبت دی د دواړو جانو سردار فرمایي شفیع المرسلین صلی الله علیه وسلم من اکثر ذکر الله احب الله که څوک د الله ذکر کوي الله د هغه انسان سره محبت کوي څوک د الله جل جلاله ذکر ډېر کوي الله د هغه انسان سره محبت ډېر لري د ذکر سره تعلقات ساتل د الله سره تعلقات ساتل ذکر کول د الله سره محبت دی ذکر کول د الله سره مینه ده د الله سره الفت دی د الله جل جلاله یاد دی د الله راضي کېدل دي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که څوک د الله ذکر وکړي الله د هغه سره محبت رسول الله مدرسې تعلیم معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي قال ما عمل العبد عملا انجى
الله تعالی الله د عذابونو څخه سبب د نجات دی هغه د الله پاک ذکر دی د الله پاک یاد دی ذکر یو داسې آسان عمل دی یو داسې آسان عبادت دی نه دې دوستي باندې مستقي نه باندې ستړی کېږي نه یو ځای سفر درته غواړي نه د یو ځای مزاحمت کوي هر ځای کې چې ناست وي د الله ذکر کور کې وي د الله ذکر کوه बाजार की दाला जिक्र करो मठर की दाला जिक्र करो मस्जिद की दाला जिक्र करो और हर जायबन की अंत दाला जिक्र यानी दा जिक्र अल्लाह याद अल्लाह जल्ल जलालहू मुकर्रर वक्त हम न ले इंतहा हम न ले बसवाल हम न ले जैसे कि उमर अलैहिस्सलाम फरमाई वही से अमल इंसान दाला दा अज़ाबों से निजात नूर की निकलती बगैर अल्लाह जल्ल जलालहू दाला पाक जिक्र इंसान दा अज़ाबों से निकलती बल हदीस की उमर अलैहिस्सलाम फरमाई عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه رواه البخاري أبي هريرة رسول الله مدرسي تعليم دي رسول الله شاگرد صلى الله عليه وسلم أبي هريرة فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلا عزت بندہ سرائیم تو اپنی بندہ مایات کی او دا بندہ شندان زما پر ذکر بانی وصوری اللہ زما رحمت او زما قدرت او زما وضوح دا هغه بندہ سرائیم اللہ ولی ذکر الله ما يات إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي إذا ذكر ولا لا ذكر قرير وسعده إنسان الله ذكر کی الله وسرا دی الله رحمت وسرا دی الله مدد وسرا دی او توقف بندہ په ذکر باندې شروع